د سلطان سلیمان رویه د خپلې ښځې ملکه حسینه سره ډیره زیاته سخته وي، خو د هغه ښځه ملکه حسینه د هغه هره سختی برداشت کوي ولې چې د هغې ماشوم پیدا کېدو واله وي. هر کله چې هغه بادشاه ته وایي چې ډیر زر زموږ ماشوم دې دنیا ته راتلو واله دی، نو بادشاه هغې ته وایي چې کچرې تا جنۍ پیدا کړه نو هغه به زه قتلوم. ملکه حسینه چې دا خبره واوري نو هغه ډیره زیاته خفه شي او د خدای نه دعاګانې شروع کړي چې خدای هغې له زوی ورکړي، خو قدرت د هغې دپاره بل څه مقرر کړي وي او یوه ورځ د ملکه حسینه لور پیدا شي. هر کله چې دا خبر بادشاه ته ورسي نو هغه سمدستي شاهي افسر راوغواړي او هغه له حکم ورکړي چې دا ماشومه ځنګل کې وغورځوي چې د ځنګل ځناور دا وخوري. هغه شاهي افسر هم یو پلار وي او د هغه زړه د ظلم کولو ته بالکل نه تیاریږي، خو هغه د بادشاه د فطرت نه بالکل خبر وي او هغه ته دا معلومه وي چې کچرې ما د بادشاه نافرمانی وکړه نو بادشاه به نه صرف ما بلکې زما ښځه او بچي به هم ټول مړ کړي، نو هغه مجبورن د ملکې خواله لاړ شي. ملکه چې شاهي افسر وویني نو هغه پوه شي چې دی دلته د څه دپاره راغلی دی. شاهي افسر هغه شهزادي راوالي او د محل نه بهر راوځي. هغه شاهي افسر سره یو شاهي مهر وي چې د هغې سیاهي عمري وي او د یو ځل لګېدو نه پس د هغې سیاهي نه لر کېږي. هغه شهزادي خپل کور ته بوځي او د هغې په لاس باندې شاهي نشان ولګوي او د هغې دپاره د لرګي نه یو صندوق جوړ کړي. د هغه منصوبه دا وي چې هغه به شهزادي په صندوق کې بند کړي او اوبو کې به یې پرېږدي. که چېرې الله د هغې ژوند لیکلی وي نو څوک به یې بچ کړي او هغه هم دغه شان وکړي او شهزادي د لرګي په یو صندوق کې بند کړي او اوبو کې پرېږدي. هر کله چې د شهزادي صندوق اوبو کې روان وي نو دغه وخت په هوا کې یوه ښاپیرۍ روانه وي. کله چې د هغې نظر لاندې په صندوق ولګي نو هغه د هغې خواله راشي او د اوبو نه یې راوباسي او په یو اوچ میدان یې کیږدي. کله چې هغه شهزادي وویني نو هغه پوه شي چې دا هم د هغه بادشاه لور ده کوم چې د لوڼو نه ډیر زیات نفرت کوي او هغه د خپلې غاړې نه یو هار وباسي او د شهزادي په غاړه کې یې واچوي او دغه وخت د ښاپیرۍ نظر په یوې زمرۍ ولګي چې د اوبو خواله راغلی وي. ښاپیرۍ د خپل جادو په ذریعه د هغې زمرۍ په زړه کې د شهزادي دپاره د مور مینه واچوي او هغه زمرۍ د شهزادي خواله راشي او د خپلو بچو په شان یې په خوله کې واخلي او خپل غار ته یې بوځي او په خپل غار کې یې په یو نرم ځای کې سملوي. کله چې شهزادي جاړي نو هغه زمرۍ هغې له خپل پی ورکوي او دغه شان شهزادي د زمرۍ بچو سره ژوند تیرول شروع کړي. وخت تیریږي او یوه ورځ بادشاه ته خپله لور ډیره زیاته یاده شوې وي، خو د هغه غرور دا خیال د هغه د زړه او د مزغو نه وباسي او د هغه دا امید وي چې زما به زوی پیدا شي چې هغه به زما د تخت وارث جوړیږي. خو خدای د هغه نه ډیر زیات خفه وي او د هغه هیڅ اولاد هم نه پیدا کیږي او اوس هغه په دې خبره مجبوره شي چې که خدای هغه له زوی نه ورکوي نو کم از کم یو لور دی ورکړي. خو د هغه هیڅ دوا نه قبلیږي او هغه د ځان نه نفرت شروع کړي ولې چې هغه ته معلومه وي چې دا هر څه هغه سره د لور د قتل په وجه کیږي او هغه په دې سوچ مجبوره شي چې که ما خپله لور نه وی قتل کړی نو نن به هغه زما د تخت وارثه جوړه شوې وه او هغه خپل احساسات په محل کې چاته هم نه ښکاره کوي او هغه اکثر په تنهایی کې شهزادي پسې ډیر زیات جاړي. ملکه هم د بادشاه د درد نه خبر وي خو هغه ډیره زیاته مجبوره وي او هغه د بادشاه دپاره هیڅ هم نشي کولی. بل طرف ته شهزادي د زمرۍ په غار کې لوی شي او کله کله هغه ښاپیرۍ د شهزادي خواله د ملاقات دپاره راځي او هغه د ځان سره بهر بوځي او هغې ته دنیا ښایي. ښاپیرۍ شهزادي سره ډیره زیاته مینه کوي او هغې ته د انسانانو په شان خبرې کول، ګرځېدل او هر څه وښایي. شهزادي هم د ښاپیرۍ او د زمرۍ د بچو سره ډیره زیاته خوشحاله وي او هغې سره په یو ځای ښکار لځي. یوه ورځ چې شهزادي د 20 کالو پوره شي نو ښاپیرۍ هغه د ځان سره خپل پرستان ته بوځي او هغې ته ټول پرستان وښایي او بیا یې خپل محل ته بوځي
او هغه غواړي چې زه د جادویي شیشې په ذریعہ هغه هلک ووینم د کم واده بچي شهزادي سره کېدو والوي. کله چې هغه جادویي شیشې ته وایي چې ماته هغه هلک وخایا د کم واده چې شهزادي سره کېدو والده، خاپیرې چې هغه هلک وویني نو ډیره زیاته خپه شي، ولې چې هغه هلک خو ډیر ښکلی ځوان وي خو د هغه وجود د ستنو نه ډک وي او داسې معلومیږي چې هغه یو مړی وي. دې لیدو سره خاپیرې ډیره زیاته خپه شي او شهزادي د ځان سره یو غار ته بوزي چې هلته کې یوه بوډۍ ابۍ په عبادت کې مشغوله وي. د دې پتلو سره بوډۍ ابۍ خاپیرې ته وایي چې ته دلته څنګه رالې. خاپیرې هغې ته وایي چې دا هغه بدقسمته جنۍ ده د چا پلار چې د هغې د قتلولو حکم ورکړو، خو هغه نیک افسر تا په اوبو کې پرېښوده او ما بچ کړه او نن ما هغه هلک لیدل غوښتل د کم واده بچي دې سره کېدو والوي، خو د هغه حالات ډیر زیات خراب دي او د هغه وجود د ستنو نه ډک دی. بوډۍ ابۍ خاپیرې ته وایي چې تا کم هلک لیدلی دی هغه هم یو شهزاده دی او د هغه میرې مور په هغه تور جادو کړی دی او د هغه وجود یې د ستنو نه ډک کړی دی، او که ته غواړې چې هغه شهزاده دې ټیک شي نو د شهزادي هغه غار ته بوزه او د هر ورځ د عبادت نه پس په شهزادي د هغه د جسم نه یو ستن وباسي. کله چې د هغه د وجود نه اخیری ستن وزي نو هغه به د همیشه د پاره ټیک شي. خاپیرې بوډۍ ابۍ ته وایي چې د شهزادي د پاره زه نور څه کولی شم. بوډۍ هغې ته وایي چې ته شهزادي هلته پرېږده او هغې له 2 جادویي لوښي ورکړه چې هغه به همیشه د خوراک نه ډک وي. خاپیرې شهزادي هغه غار ته بوزي او هغې له 2 لوښي ورکړي او هغې ته وایي چې د هر ورځ عبادت نه پس د جسم نه یو ستن وباسه او هغې ته دا هم وایي چې ستا نصیب دې هلک سره لیکلی دی او ما ته دا نه ده معلومه چې دې نه پس ستا په نصیب کې څه لیکلي شوي دي او ما ته دا پته ده چې ستا مور او پلار ژوندي دي، خو هغې داسې ګڼي چې زموږ لور مړه شوې ده او زه غواړم چې ستا واده دې هلک سره وشي او ته خپل مور او پلار خواله لاړه شي. دې خبرې کولو نه پس خاپیرې د هغه ځای نه لاړه شي. هر کله چې ماښام شي نو شهزادي د هغه 2 لوښو نه خوراک راوالي او د هغې نه پس په خپل عبادت کې مشغوله شي. د عبادت کولو نه پس هغه د شهزاده د جسم نه یو ستن وباسي او دغه شان وخت تیریږي او شهزادي خپل عبادت کوي او د عبادت نه پس د شهزاده د جسم نه یو ستن وباسي. بل طرف ته زمری د شهزادي د تلو نه پس ډیره زیاته خپوي او هغې ته د هغه غار پته ولګي په کم کې چې شهزاده سره اوسیږي او زمری د هغه غار خواله لاړه شي. زمری چې شهزادي وویني نو ډیره زیاته خوشحاله شي او د هغې نه پس زمری د شهزادي د غار مخې ته ژوند تیرول شروع کړي. وخت تیریږي او هغه ورځ راشي چې د شهزاده د جسم نه به هغه اخیری ستن وباسلی شي. شهزادي ډیره زیاته خوشحاله وي او هغې ته دا معلومه وي چې د ستن وباسلو نه پس به شهزاده راویښ شي. په دغه ورځ بادشاه، ملکه او څه صفایان د ښکار دپاره د غار خواله راشي. هغې چې وویني چې زمری د شهزادي خوا کې روانه ده نو صفایان په زمری باندې حمله وکړي او هغه مړه کړي. شهزادي د هغې خوا کې ناسته وي او ډیره زیاته جاړي. بادشاه او ملکه چې شهزادي وویني نو هغه د ځان سره محل ته بوزي. شهزادي هغې ته ډیر زیات مینت کوي او هغې ته وایي چې ما غار ته بوزي، ولې چې هغې ته دا معلومه وي چې نن به د شهزاده د جسم نه هغه اخیری ستن وباسل غواړي. کله چې شپه شي نو بادشاه او ملکې زړه بالکل پیچینه وي او هغې ته داسې محسوسیږي چې دې جنۍ سره زموږ څه ناڅه رشته ضرور ده. کله چې سحر شي نو هغې د شهزادي خواله لاړ شي. شهزادي بادشاه او ملکې ته ډیر زیات مینت کوي او هغې ته وایي چې ما پرېږدئ. کله چې هغې د شهزادي په لاس باندې هغه شاهي نشان وویني نو هغې پوه شي چې دا زموږ لور ده او هغې سمدستي شاهي افسر راغواړي او افسر هم بادشاه ته وایي چې د دې په لاس تا نشان ما لګولی و. دې لیدو سره بادشاه او ملکه ډیر زیات خوشحاله شي او خپله لور ځان سره رانږدې کړي. شهزادي هم ډیره زیاته خوشحاله وي خو هغه بیا هغې ته وایي چې ما غار ته واپس بوزئ. بادشاه د شهزادي نه د غار او د هغه شهزاده باره کې تپوس وکړي نو شهزادي بادشاه ته ټوله کیسه بیان کړي. بادشاه او ملکه د شهزادي سره هغه غار ته لاړ شي.
هر کله چې شهزادي د شهزاده د جسم نه هغه اخیری ستن وباسي نو شهزاده سمدستي راپاسي. شهزادي هغه ته ټوله کیسه بیان کړي. شهزاده د هغې شکریا ادا کړي او هغه ته ووایي چې مالا خپل ملک ته تلل پکار دي چې دې دپاره بادشاه هغه لا یو اس ورکړي او هغه خپل ملک ته لاړ شي. کله چې شهزاده کور ته ورسي نو ټول خلک ډیر زیات خوشاله شي ولې چې شهزاده د ښکار په دوران کې په ځنګل کې روک شوی وي. هغه ته دا معلومه شي چې د هغه میره مور مړه شوې ده او د هغه پلار ډیر زیات کمزوری شوی دی. د شهزاده په لیدو سره بادشاه هم ډیر زیات خوشاله شي. دغه شان یو ورځ شهزاده خپل پلار ته وایي چې زه د سلطان سلیمان لور سره واده کول غواړم. بادشاه خپل زوی له اجازه ورکړي او سلطان سلیمان له پیغام ولیږي. سلطان سلیمان د واده ته پیغام قبول کړي او دغه شان د شهزاده او د شهزادي واده جوړ شي. یو ورځ چې شهزاده او شهزادي د ښکار د پاره ځنګل ته تللی وي نو زمری راشي او په شهزاده حمله وکړي. کله چې شهزادي هغه زمری له आवाज ورکړي نو هغه زمری د شهزاده د خوانه د هغې خواله راشي. شهزاده چې دا هر څه وویني نو هغه شهزادي ته وایي چې دا زمری ستا خواله څنګه راغلی. شهزادي هغه ته وایي چې دا زما د رونو په شان دي ولې چې زما ماشوموالی دی سره تیر شوی دی او د دی مور مالا خپل پی راکړي دي. او دغه شان شهزاده او شهزادي هغه دواړه زمری ځان سره خپل محل ته بوزي. ګرانو کتونکو که چېرې ستاسو زموږ دا ویډیوګانې خوښیږي نو زموږ دا چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک او شیر کړئ چې زموږ را روانې ویډیوګانې تاسو ته په اسانه ملاویږي. شکریہ.